ګورئ پام کا جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ ګورئ پام کا جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ ګورئ پام نه چې د ژوند لار ګورئ پام کا جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ. وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم. ګورئ پام نشي ښکار د هوسونو د پردو د ژوند لار لګریوانونو ګورئ پام امتحان کې ولویدئ اوس پکې ټینګې لګوئ ګورئ پام امتحان کې ولویدئ اوس پکې ټینګې لګوئ ګورئ پام کا جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع مسلمانانو ورونو او خویندو ته نصیحت او د وخت نه استفاده. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي اتا امر الله فلا تستعجلو. د الله فیصله راغله، اوس د هغې لپاره تلوار مه کوئ. نو تاسو هم راتلونکی تر راتلو پرېږدئ، د نننۍ ورځ نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړئ. زموږ ډېر ځوانان حتی په کلونو پاخه مسلمانان وروڼه په دې سوچ او په دې فکر کې دي چې زه به وروسته نیک عمل کوم، اما په دې فکر کې نه دی چې آیا د مرګ معلومات ما سره شته که هغه د الله سره. کیدای شي چې نن تا ته مرګ راشي او الله ته به درېږې، الله ته به بیا څه وایي؟ نو راتلونکی تر راتلو پرېږده، چټکي مه کوئ. آیا تاسې له پیدایښت نه مخکې کوچنی غواړئ؟ آیا تاسو میوه له پخېدو څخه مخکې خوړل غواړئ؟ سبا راتلونکی دی خو څه حقیقت لري، ځکه د هغه نه وجود شته او نه یې څه خوند. کیدای شي چې ته نن مړ شې او د الله حضور کې ودرېږې، بیا به الله ته څه ځواب وایې؟ نه د نن ورځې نه استفاده وکړه، نن نه ځان الله ته منقاد کړه او د الله اوامرو او احکامو ته غاړه کیده. نو مسلمانانو ورونو او خویندو، باید موږ او تاسو په اوسني حال کې ځان بوخت کړو، نه دا چې د راتلونکو ستونزو نه ډار شو او راتلونکي ته هیله من شو، ځکه الله رب العزت ډېر ښه پوهیږي چې راتلونکی موږ او تاسو لاندې کولی شو او کې نه شو. او دا معلومه نه ده چې سبانۍ ورځ موږ او تاسو لیدلی شو که نه، نیکمرغي او بدمرغي یې ترلاسه کولی شو او که نه. مهمه دا ده چې سبانۍ ورځ په یو غیبي نړۍ کې پرته ده، نو پله ته تر رسېدو مخکې په پله باندې تلل ناپوهي ده. مخکې د دې چې ته پله ته ورسېږې کیدای شي چې هغه پول ونړېږي او موږ پله ته ونه رسیږو، او دا هم کیدای شي چې ته پله ته ورسیږې او روغ جوړ پې پورې نوځې. نه، د نن ورځې نه الله ته غاړه کیږده، د نن ورځې نه د الله اوامر ومنه او د الله په اوامرو او د الله په احکامو عمل وکړه، ځکه راتلونکی هیڅ چاته معلوم نه دی چې موږ به پکې ژوندي یو او یا به پکې ژوندي نه یو. په دې نړۍ او په دې دنیا کې ډېر خلک د خپل راتلونکي په اړه د ولږې او تندې، فقر او نیستي، غم او دردونو اټکلونه کوي چې دا ټول شیطاني دسیسې دي. الله رب العزت فرمایي الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم. الله رب العزت فرمایي شیطان تاسې له بېوزلي نه ویروي
او شرمناک چلن غوره کولو ته مو هڅوي، خو الله خپل بخشش او پیرزوینې ته تاسې هیلهمن کوي او الله رب العزت د ډیر پراخ لاس خاوند او پوه دی. ډیر خلک پر دې ژاړي چې سبا به وږي او تږي او یا به په غمونو کې ښکیل شي. د چا د عمر واک چې د بل ذات په واک کې وي هغه ته نه ښایي چې خپل ځان د یو نامعلوم سبا په اړه ګرو کړي او په دې وجاړي چې سبا به زه وږی یم، سبا به زه تږی یم او سبا به زه په غمونو کې ښکیل یم. نه، د نن ورځې نه استفاده وکړه. په نن ورځ کې ځان ته خوشحالي وبښه او نن ورځ کې الله ته غاړه کیږده، د خپل رب د خپل ځان نه خوشحاله کړه. سبا تر هغې پرېږده چې راشي. د سبا د حوادثو په اړه پوښتنه مه کوه، ځکه چې همدا نن ورځ بوخت یې، نننۍ ورځ نغده ده او سبانۍ ورځ قرض ده او نسیه ده. نو تعجب پر هغه چا چې نغده پر قرض اړوي او هغه هم د داسې ورځې په اړه چې لمر یې را نه دی راختلی، معلومات یې نه کیږي چې هغه لمر هغه شعلې به په تا ولګیږي او یا به ته مړ یې. نه مسلمانه وروره، مسلمانې خورې، د نن ورځ نه استفاده وکړه. د دې ساعت نه ځان الله ته منقاد کړه، د الله اوامر او د الله احکام ومنه او تل لپاره نورو مسلمانانو ورونو، مسلمانانو خویندو سره ښېګڼه کوه، ځکه د زړه ریښتینې خوښي هغه په ښېګڼه کې ده چې ته نورو مسلمانانو سره ښېګڼه کوي. په اندېښنو کې له خلکو سره ښېګڼه کوه، له بې برخې او بې وزلو سره مرسته کوه، وږو ته خواړه، د ناروغ پوښتنه کوه چې نیکمرغي دې په برخه شي. چې کله د نیکمرغي په برخه شوه نو الله رب العزت به د ستا زړه ته خوشحالي درکړي. له خلکو سپورین تندي مخامخ شه، ځکه چې هغه څوک چې خلکو سپورین تندي مخامخ کیږي دا په خپله نیکي او عبادت دی. همداشان رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو کې فرمایي چې الله رب العزت یوه بدلمنه ښځه په دې باندې وبخله چې هغه یو تږي سپي ته اوبه ورکړي او له دې له برکته الله رب العزت هغې ښځې ته جنت ورکه. نو ته هم تل لپاره نورو مسلمانانو ورونو سره بېوزلو سره ښېګڼه کوه، ځکه د رښتینې د زړه رښتینې خوښي هغه په ښېګڼه کې ده، په ظلم کې نشته. حسن بصري رحمه الله فرمایي یو صحابي یوه داسې ښځه ولیده چې تر اسلام له مخه یې پیژندله. هغې ښځې سره څه ناڅه خبرې وکړې او ترې روان شو، خو په تلو تلو کې د صحابي هغې ښځې ته شاته کتل، عین تر دې چې د صحابي مخ په دیوال باندې ولګېده او څه زخم د دې صحابي په مخ باندې پاتې شو. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګ ته راغی نو خپله کیسه رسول الله ته وکړه. رسول الله ورته وفرمیل کله چې الله چاته د خیر اراده وکړي نو په دنیا کې ګناهونه رژوي، نو ستا په کتلو کې هغې ته ګناه وه، نو الله تا ته د خیر اراده وکړه، تا ته دومره تکلیف ورسوه چې ستا مخې په دیوال ولګوه. نو ته هم مسلمان وروره، مسلمانې خورې، کوم تکلیفونه چې تا ته رسیږي په هغه باندې د الله نه مه ناراضه کیږه. الله به په دې تکلیفونو په دې ربړونو ستا ګناهونه معاف کوي، خو تل لپاره په دې هڅه کې اوسه چې نورو مسلمانانو سره څنګه ښېګڼه وکړم، څنګه مرسته وکړم. همدارنګه د خلکو په بدو ردو ویلو باندې ته مه ناهیلې کیږه. خلک به هر څه وایي، خو ته د الله لار نیسه، د الله لار تعقیبوه، هوښیار اوسه، ځکه ناپوه خلک نعوذ بالله الله ته کنځل کوي. نو زه او ته څوک یو؟ ناپوه خلک د الله پیغمبر پسې د الله دوستانو پسې خبرې کوي، نو زه او ته څوک یو؟ نو که زه او ته کومه پوهه ترلاسه کړو یا کوم منزلت او مرتبې ته ورسیږو نو همدغه ناپوه خلک بیا په ما او تا پسې خبرې کوي، په ما او تا باندې نیوکې کوي او ردې بدې راپسې وایي او په ما او تا کې به په زرګونو نیمګړتیاوې را پیدا کوي. خو په دیو باندې سر مه ګرځوه، د الله لار نیسه. نیکمرغي په دې کې ده چې د الله په لار باندې روان اوسې، ځکه که ته ښه کار هم کوې نو دا ناپوه خلک دي چې په خوله کې د ستا ښه نه یادوي، په سترګو تا ښه نه ویني، تر هغې پورې چې د ښه کار نه ته لاس په سر نه شې. ناپوه خلک پر دې غصه دي چې ته تر هغوی ډیره پوهه لرې او یا ته د دوی نه ډیره شتمنۍ لرې، نو ځکه دوی پر تا باندې نیوکې کوي او دوی تر هغې
تا نه بخي چې له هغو ټولو نعمتونو لاس په سر نشې چې الله رب العزت در باندې لورولي دي او ټولې ښېګڼې له ځان نه لرې نه کړې. ناپوه خلک همدا غواړي، خو ته پښې کلکې لګوه، ځکه که د دوی په خبرو کې راغلې نو خپل ژوند به برباد کړې. د مسلمان وروره، مسلمانې خورې، د ناپوهه خلکو په خبرو باندې هیڅکله مه ناهیلې کیږئ. دوی به هر څه وایي، دوی د الله اولیاو پسې، د الله پیغمبر پسې، همدارنګه الله پسې نعوذ بالله بد وایي. نو زه او ته څوک یو؟ ناهیلې کیږه مه، د خپل ژوند نیکمرغي د خپل په ژوند کې لټوه او د نن ورځې نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړه. ځکه تاسې د داسو خلکو ژبې نشئ تړلی. هو دومره کولی شئ چې د دې ناوړه نیوکې او ردې بدې په خپله سینو کې ښخې کړئ. هغه داسې چې له سره ورته وخت مه ورکوئ او پر خبرو یې باک مه کوئ، د دې پر ځای چې د هغوی پر نیوکو خپل ماغزه وسوځوئ او خپل ارزښتمند وخت خراب کړئ. نو د دې پر ځای خپله دغه وخت د پوهې په ترلاسه کولو ولګوئ، ښه عادتونه راخپل کړئ. او که تاسې غواړئ چې په ټولو خلکو کې دې مقبول او د ټولو د سترګو تور شئ، دا ناشونې خبره ده، ځکه چې تل به دې یو څوک ارومرو په مخالفت کې وي. که ته بد هم نه یې، هغه به دې په ټولنه کې بد یادوي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د نن ورځې نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړو. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. ګورئ پام که ځان نفس هوس ته سپارئ، یا د عقل په لار لاړئ. ګورئ پام قال الله قال الرسول ته مو ویشه او جنت غواړئ. ګورئ پام که ځان نفس هوس ته سپارئ، یا د عقل په لار لاړئ. ګورئ پام قال الله قال الرسول ته مو ویشه او جنت غواړئ. ګورئ پام نشي دا ځان غولوئ، د شیطان بنا منئ. ګورئ پام که جنت او دین ګټئ، تکلیفونه بګالئ. ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه که تاسو غواړئ چې په خپل ژوند کې نیکمرغي ترلاسه کړئ، الله درنه راضي شي، تاسو د خلکو نه د مننې تمه مه کوئ چې خلکو ستاسو نه مننه وکړي، ځکه الله رب العزت بندگان د دې لپاره پیدا کړي چې د الله په عبادت کولو کې د الله شکر ادا کړي. خو څومره خلک دي چې د غیر الله عبادت کوي او له غیر الله نه مننې کوي، د بتانو عبادت کوي. انسان ته پکار ده چې کله له یو چا سره ښېګڼه وکړي او هغه انسان د دې انسان ښېګڼه له پامه وغورځوي، نو دته غمجنېدل پې نه دي پکار چې په هغه باندې دا غمجن شي، بلکې دې انسان ته پکار ده چې خپله کړې نیکي هیره کړي، په داسې شکل باندې ګویا چې دې له هیچ چا سره نیکي نه ده کړې، له هیچ چا سره یې ښېګڼه نه ده کړې، ځکه تا چې د کوم خالق او رب لپاره نیکي کړې هغه ډیر قدردان دی، هغه ته لیدلی او هغه ستا نیکي په یوه لویه اعمالنامه کې ستا لپاره لیکلې او ساتلې ده، او هغه رب سره ډیره لویه بدله شته، او هغه ذات د چا ښېګڼې له پامه نه غورځوي. نو چا سره چې نیکي کوې د هغه نه د مننې تمه مه کوه، او که هغه له تا سره بیا هم ښه نه کوي په دې باندې مه غمجن کیږه. نو له دې امله پکار ده چې له هر چا سره ښېګڼه یوازې د الله په خاطر وشي. همدا شان تاسو وینئ چې پلار له بچي سره څومره ستونزې ګالي، مور د خپل بچي سره څومره ستونزې ګالي، د هغه ښوونه، د هغه روزنه او د هغه خوراک، د هغه څښاک او د هغه جامې، دا ټول مور و پلار د هغه اولاد لپاره برابروي، او مور و پلار د خپل د اولاد د تعلیم او روزنې، خوراک او څښاک او جامو لپاره خپلې ټولې خوښي تر پښو لاندې کوي. خو کله چې همدغه بچی رالوی شي د مور او پلار په نافرماني پسې مټې راونغاړي، حتی ځینې داسې هم شته چې هغه د مور و پلار په شکنځلو هم بسنه نه کوي، مور و پلار ته بد و رد وایي. حتی ځینه جاهله داسې هم شته چې هغه په خپل مور و پلار باندې د وهلو لاس پورته کوي. نو د مور او پلار خوارانو په زړه به څه تیریږي؟
خو ځان ته مور و پلار په دې خبره ډاډ ورکوي چې دا هر څه د الله لپاره کړي او هغه به الله به بدله ورکوي او داسې اولاد به الله ذلیله کوي ځکه د الله له دره هیڅ غوښتونکی بېنوا نه راستنیږي. الله رب العزت ارومرو د غوښتونکي غوښتنه پوره کوي ځکه چې د هغه خزانې پراخې دي او پر ورکړه نه تشیږي. الله چې چاته ورکوي د الله خزانې نه تشیږي. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، موږ او تاسو ته پکار ده چې د الله رب العزت څخه یې وغواړو او په راکړو نعمتونو شکر وکړو ځکه چې په دې لړ کې دوه مقامه دي چې یو شکر او بل صبر. په دې دواړو له موږ سره د کامیابي ژمنه شوې ده. الله رب العزت فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو شکر وباسئ نو پر تاسې به لا زیاته پیرزوینه وکړم. همداشان الله رب العزت د صبر سره ملتیا ښودلې ده. فرمایي ان الله مع الصابرین، الله د زغم لرونکو ملګری دی، الله د صبر کوونکو ملګری دی. نو ته هم په ژوند کې صبر وکړه. هغه نیکي دی چې چا سره کړې ده د هغوی نه د مننې غوښتونکی مه اوسه. د نن ورځې نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړه. د سبا په انتظار اصلا مه کښېنه. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، له وزګارتیا نه تاسو ګټه پورته کړئ ځکه د وزګارو خلکو ماغزه هم وزګار وي ځکه په عادي چارو کې ځانونه بوخته وي. په ژوندانه کې وزګار او بیکار خلک هماغه دي چې په تا ویلو او ما ویلو تل خپل خولې چلوي. په وزګار وخت کې دې که ځان بوخ نه که نو غمونه او اندېښنو ته دې ځان چمتو که ځکه وزګارتیا تیر یادونه را تازه کوي او انسان په اندېښنو کې ښکېلوي. په دې اړه د هوښیارانو سپارښتنه دا ده چې وزګار مه کښېنه. که نور هیڅ نه وي نو ځان په نیکو چارو کې بوخت وساته. لمنځونه، تسبیحات، تلاوت او دینی کتابونو په مطالعه کې ځان بوخت کړه ځکه که ته وزګار کښېنې نو وزګارتیا انسان ته تیر غمونه او تیرې اندېښنې رایادوي او په دې باندې د انسان مغزه خرابوي. وزګارتیا یو داسې عذاب دی چې انسان د غفلت په زندانونو کې بندي کوي او د هغه پایله اخر څه شی د لیونتوب چې انسان به اخر لیونی کړي. د وزګارتیا پایله اخر بیا څه شی د لیونتوب دی. د وزګارتیا په ځای نورو ته څه ګټه ورسوه. د خپل وزګارتیا په بوختیا بدله کړه. د نړۍ 50% ډاکټران او طبیبان به ستا د نیکمرغۍ ضمانت کوي که د خپل وزګارتیا ته په مصروفیت باندې بدله کړي. تاسو وګورئ بزګران او دیقانان، نور کاریګران د اشعارو په زمزمه سهار مهال وختي راپورته کیږي او ته د غفلت په بستره پروت خپلې سترګې زبېښې نو خامخا به تا ته تکلیفونه، غمونه او مصیبتونه در رسیږي. نه، وزګار مه کښېنه، د وخت نه استفاده وکړه، هغه هم د نن ورځې نه او د خپل الله خوشحاله کړه. سبا ته انتظار مه باسه. د خپل ابدي ژوند، د خپل د دې لنډ او محدود ژوند په واسطه ښایسته کړه. همدارنګه د الله په قضا او د الله په فیصله باندې راضي اوسه. پر تا راغلي مصیبتونه نورو ته او پردي ستونزې تا ته څه زیان نشي اړولی ځکه قلم وچ شوی، مخونه او پاڼې پوره شوي دي او تقدیر لیکل شوی دی. الله رب العزت وایي ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هیڅ مصیبت داسې نشته چې په ځمکه کې یا ستاسې پر خپل نفس نازلیږي. الله وایي موږ هغه له پیدا کولو نه مخکې په یو کتاب کې نه وي لیکلی. هیڅ داسې مصیبت نشته الله وایي چې هغه موږ لیکلی نه وي. نو کله چې دا هر څه مخکې له مخکې په تقدیر کې لیکل شوي دي نو بیا د یو نږدې خپلوان په مړینه او یا پر مالی زیان دومره مه اندېښمن کیږه بلکې له صبر او شکر نه کار واخله چې ګناهونه دې الله درته وبخي او الله در څخه رضا شي او په دې سوچ کې مه ډوبېږه. کنې را روان مصیبتونه او طوفانونه به تم کړی شي او یا به ښیښه له ماتېدو وژغورلی شي. هېڅکله دا نه کیږي بلکې الله چې څه غواړي الله به هماغه کوي. لکه چې الله رب العزت فرمایي لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. موږ ته هیڅکله څه ضرر یا ښېګڼه نه رسیږي مګر هغه چې الله رب العزت موږ ته لیکلې ده.
لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. الله چې څه کوي د الله نه پوښتنه نشي کیدلی چې تا ولې داسې وکړل، خو انسان چې هر کار کوي د هغه نه به پوښتنه کیږي. ستا اعصاب به هله آرام او زړه به دې ډاډمن شي چې د الله په قضا او په تقدیر باندې بشپړ باور ولري. پر دې مه خفه کیږه چې ته نړېدونکی دیوال روانې اوبه ودرولی نشي او رالوتی باد ایسارولی نشي. د الله پریکړه نافظه ده. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ته په دې مه خفه کیږه چې ته نړېدونکی دیوال نشي درولی، روانې اوبه نشي درولی، راالوتلی باد نشي درولی. د الله پریکړه نافظه ده. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اوس که د چا زړه غواړي ودې مني او که د چا زړه غواړي منکر دې شي. د الله قضا او تقدیر ته په سړه سینه ځان وسپاره او دا مه وایه چې داسې مې کړي وای نو داسې به شوي وای، که مې داسې نه وي کړی داسې به شوي وای، بلکې داسې ووایه چې همدا د الله تقدیر او د الله پریکړه ده. نو د نن ورځې نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړه. په غلطو خبرو په ناوړه خبرو باندې اصلا د خپل ځان مه مصروفه وه، کنې د ستا مغزه به خراب شي، د الله د عبادت نه به غافله شي. نو قدرمنو اورېدونکو، الله دې په موږ باندې رحم وکړي. الله دې موږ ته د نیکو توفیق راکړي په ځانګړې توګه د هغه عملونو چې الله زموږ نه راضي کیږي. د نن ورځې کې دې الله موږ ته توفیق راکړي چې د الله اوامرو ته غاړه کیدو. د سبا د ژوند ضمانت هیچ چا سره هم نشته دی. نو مسلمانانو ورونو، په ځانګړه توګه ځوانانو، دا مه وایه چې نن ځوانان عمل نه کوو چې زموږ عمر ډیر شي یا سپینګیري شو هلته به نیک عمل کوو. نه، د مرګ ضمانت هیڅوک هم نشي کولی. راتلونکې ورځ لا غایبه ده، دا لا معلومه نه ده چې ته به هغې ته رسیږې که نه. د نن ورځې نه الله ته غاړه کېږده، د الله اوامرو ونه په خپل کورنۍ کې د الله کلام رایج کړه، د الله عملونه، د الله احکام رایج کړه، د الله حکمونه رایج کړه چې الله په نننۍ ورځ کې ستا نه راضي شي. که په نننۍ ورځ کې مړې یا سبا مرې چې الله د ستا نه راضي اوسیږي. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ هم نیکمرغه. الله ګورئ پام د نړۍ سره بدمو د اسلام په سر سیالي مو. ګورئ پام په چلول مدام کې نیسي دښمنان عقیده وي مو. ګورئ پام خپل منځي ګیلې پرېږدئ نن دښمن راڅملوئ. ګورئ پام خپل منځي ګیلې پرېږدئ نن دښمن راڅملوئ. ګورئ پام که جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ. ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ. ګورئ پام ځان عادت کړئ په دردونو په ټکر د طوفانونو. ګورئ پام ځان نه هر یو جوړ سندان کړئ کوئ زغم د ګزارونو. ګورئ پام لکه غرونه پر ځان وړئ تندرونه او ګلئ. ګورئ پام لکه غرونه پر ځان وړئ تندرونه او ګلئ. ګورئ پام که جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ. ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ. ګورئ پام خپل نظر په بل منل به یا د خپلو پښې وهل به. ګورئ پام تقاضا نه وي د وخت منه هم وي د ستونزو حل به. ګورئ پام تقاضا نه وي د وخت منه هم وي د ستونزو حل به. ګورئ پام د ورور درد احساسوئ غم یې غم د ځان ګڼئ. ګورئ پام د ورور درد احساسوئ غم یې غم د ځان ګڼئ. ګورئ پام که جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ. ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشحالوئ.
ګورئ پام کړئ قابو کې نفس شیطان مو ساتئ خیال د ځان او شان مو ګورئ پام کړئ قابو کې نفس شیطان مو ساتئ خیال د ځان او شان مو ګورئ پام لا خو کېږي پل په پل به ازموینه د ایمان مو ګورئ پام لا خو کېږي پل په پل به ازموینه د ایمان مو ګورئ پام عبدالله خیال به ساتئ پګړی مدغدار وای ګورئ پام عبدالله خیال ساتئ پګړی مدغدار وای ګورئ پام عبدالله خیال ساتئ پګړی مدغدار وای ګورئ پام کا جنت او دین ګټئ تکلیفونه بګالئ ګورئ پام نه چې خوب غفلت کوئ او خدای هم خوشاله